دلته ناست قدرمنو مسرانو او خوږو ملګرو ستاسو د ټولو په اجازه موږ خو مقالې واره راکړې وې خو مقالې موږ لیکلې وې وخت لږ دی ما ویل په دا مقالې لنډیز مې لیکلې وې په دغه به وار سره تر یو خو په داسې وخت کې موږ د ثقافت د کلتور ورځ لمانځو چې د اقوام متحده راپورټ وایي چې په راروان سلو کلو کې به 90 سلنې ژبې او 90 سلن کلتورونه دا به ورک سي ختم به سي اوس په دنیا کې د دوی د وینا مطابق دا ټیم له 8000 نیولې تر 2000 پورې نوي کلتورونه سته ژبې سته بېلابېل خلک یې وایي بېلابېل دا کې دارنګه کلتورونه هم سته چې اوس یې بیخي کم خلک پاته دي او داسې هم سته چې ډېر خلک یې پاته دي خو په راروانو سلو کلو کې به په دې کې 90 سلنه دا به ختم سي یعنې په یو څو شپېته اویا به پاته سي دا نورو په راروان سلو کلو کې ختم سي اوس کلتورونه چې ختمیږي دا مړه کېږي او فنا کېږي دا داسې ناشوده خبره نه ده موږ په ژوندۍ بڼه باندې موږ وینو چې سنسکرت ژبه د اوس خالي په کتابو کې پاته ده ورکه سوه دا د خپل وخت ډېره لویه تاریخي ژبه وه اوس ویونکي نسته یو څو پنډتان یو څو په مندر کې په درمسال کې به خود څوک وایي لیکن په ولس کې د دې ویل ولا نسته دا یوه ژبه وه چې ډېره زوروره ژبه وه هم یې ادب وی هم یې مذهبي کتابونه ول هم له میانه ولاړل دارنګه عبراني ژبه وه د یهودیانو هغه له میانه ولاړل دا کلتورونه څنګه زیږي او دا بیا څنګه خپله بقا ساتي او څنګه ورکیږي د دې لپاره ضروري دا ده چې موږ پر دې غور وکړو چې کلتور وایي وساته کلچر لا کلتور ستاسو ورته وګورئ دا د هر دور د هر قام د خپلې جغرافیې سره تړلي د خاصو حالاتو مطابق وي مثال که په عرب کې سږي الوزي او سور لمر د دوی به سپین کالي پراخ کالي وي چې هوا یې ورته اوازې ورازي ګرمې جامې تنګې جامې دا د دوی له کلچر سره سمون نه خوري په سایه پکې لنډېږي ګه سره تاوان ورسوي دارنګه به د دوی ژبه بیا د دوی رسمونه د دوی رواجونه دا به د هغې جغرافیې د هغې مطابق به وده کوي او پر مخ به ځي دارنګه بیا که تاسو د سایبریا ته وګوراست چې ډېره سړه علاقه ده د هغو به بیا جامې پنډې به وي تنګې به وي چې هوا نشي ورتلی بیا د هغو له خپلې جغرافیې مطابق به خپل کلچر وي خپل شی مو پر مخ باندې وړي اوس د کلچر چې دی لا د کلتور دوې برخې دي دوه اړخې دي یو اړخ دغه دی دا زموږ جامه دا زموږ لونګۍ او دا زموږ ټیکری او دا نور دغسې دي دا له وخته سره بدلېږي را بدلېږي زموږ پلرونو نیکهګانو به ځکه لونګۍ پټکیان په سر کول چې مزلونه به کول دوړې به وې صحرا به ول کله په آس کله په پښو به روان ول نو دغه دپاره پټکی لونګۍ دا ډېر ضروري ول چې دی به له لمره ځان په کتې له دوړو له بله چې اوس ته په دفترانو کې ناست یې او په سایله ناست یې پنکوله ناست یې او په موټر کې ځې او راځې نو د دغو شیانو ضرورت نه سوی پاته ځکه دا ورک هم سول ختم هم سول دا یو ورځ به موږ خود په سر کو لیکن دا یو ورځ هم باندې په ډېرو خلکو باندې بوجي کور موږ کښېنو لونګۍ که پټکی یې کښېږدو که په دفتر کې یې کښېږدو چې راوځو بیا یې بېرته په سر کو خو داسې د مستقل استعمال شی ګوانه دی د وخت سره دا شی بدل سوی د کلچر چې دا دویم غیر مادي اړخ دی لکه ژبه لکه روایات دود دستور رواجونه رسمونه ژبه په خپله سندرې نکلونه دا ډېر اهم دي دا ډېر مهم دي که د کم کام ژبه لاړه د دوی دود لاړی د دوی دستور لاړی د دوی سندرې ورکې سوې د دوی نکلونه ورک سول دا کام بیا له میانه ورک دی دا کام له میانه ځي اوس په دې وخت کې که تاسو ورته ګوراست دنیا د ګلوبلایزیشن خواته روانه ده د نړۍ زورور قامونه چې د هغو په لاس کې زورورې وسلې دي د هغو په لاس کې زیات وسایل دي د هغو په لاس کې زیات فوجونه دي زیاتې پیسې ورسره دي معیشت یې سم دی هغه په نورو قامونو باندې خپل کلچر خپل ثقافت پر زورور کړی دی او کم کوچني کوچني قامونه چې دي د دغو ثقافتونه له میانه وړي د ښکېلاګر چې وي داسې راسي هر ځای چې د خلکو کلچر وړي د دوی د اوله سټریټیجي دا وي چې د خلکو د هغه ولس د هغه قام کمې شتمنۍ کم وسایل چې دي دا په کنټرول کې واخلي او دا قبضه کړي د شتمنۍ او د وسایلو د قبضې بعد دوی دغه کار دغه یې نشي کوی برقراره نشي ساتلی دا قبضه چې تر څو پورې دوی د یو قام په کلچر د یو قام په ذهن باندې کار نه کوي د وسایلو لوټلو بعد د جغرافیې د نیولو بعد په وسایلو باندې د کنټرول بعد
دوی فورا کار شروع کړي چې د خلکو کلچر کې کار وکړي، د خلکو په ذهن کار وکړي او له خلکو څخه خپل کلتور، خپل کلچر، خپل ژبه، خپل تاریخ دا ورسره هیر کړي. د دا دپاره دوی 3 کاره کوي. اول کار دا دی چې دوی دا کار د غلام په خوښه کوي، د غلام خوښه جوړوي. بل غږ درځي؟ اشه نو هغه اول کار دوی دا وکړي چې د خلکو شتمنۍ ونیسي په کنټرول دپاره، بیا د خلکو ذهن او دا تر هغو پورې دوی کوی نه سي چې د خلکو رضامندي دوی ونه ګټي. دا د اریانۍ خبره ده، غلام او په خپلې غلامۍ کې خپله رضا، او دا کار داسې ګران هم نه دی. که موږ ورته وګورو د دې دپاره دوی مختلفې ادارې جوړې کړي، میډیا ده، نصاب دی، سکول دی، کالج دی، یونیورسټۍ ده او نور ادارې چې موږ یې وینو لکه تبلیغي ادارې، لکه نور دلته چې ستا زموږ په وطن کې، دا بیا په باقاعده تور باندې دا درته وایي چې ستا دپاره خو بل دنیا ده، دا دنیا ستا دپاره ده نه، او دا یو څوک پلانه خدای بادار پیدا کړی دی، ته غلام پیدا کړی، او د پلاني کلچر خو ډېر زورور دی، ستا خو کمزوری دی، پلاني خو نو ډېر ګټې کړي دي، تا خو لږ ګټې کړي دي، پلانی خو پر ساینس ډېر مخته تللی دی، ته به اخر څه کوې؟ که ته راجلا شوې ته به خپل وطن څنګه ساتې؟ ته خو ځان نسې ساتی، ته خو دا نسې کوی، ته خو ها نسې کوی، ذهني تور ده ووایي، فکري تور ده ووایي، حتی تر داسې ته په غلامي باندې قانع سې. یو څه خلک په دې باندې نه قانع کېږي، د هغو سر په خلاصېږي، هغو له رشوت ورکړي، ملازمتونه دي، سردارۍ دي، نوابۍ دي، خان بهادري د مځکې دي، لکه انګریزي کول، چې په دې باندې هم نه کېږي، بیا د هغو سره بیا زور کوي. 3 ټولې دي. اول چې ذهن ور جوړ کړي، د هغو کنسنټ، د هغو رضامندي وخپله کړي. دویمه دا چې هغو ته رشوت ورکړي، د ملازمت په شکل کې، د ټایټل په شکل کې، د جاګیر په شکل کې، د مځکې په شکل کې. درېیمه دا وي چې د هغه طاقت استعمال کړي، که بیا هم یو څه لیوني پاته سول چې په یوه شي نه رضا کېدل، هغه په زور باندې دوی دغه کړي. د پښتنو په وطن کې موږ دال یو وارې پښتانه په دې لیوني کړل چې جهاد او اسلام ته خطره ده، او دا بل کار خو دا موږ نسو کوی. نو چې جهاد او اسلام ته خطره ده، ته خو مسلمان یم، ته هم راځه. یا موږ خو نو دونه نه یو زورور خلک، موږ خو کمزوري خلک یو، پښتانه ډېر مړونه خلک دي. پښتانه په دې باندې بس ذهن ور جوړ کړي، اوس موږ خو رښتیا مړونه خلک یو. ټوپک یې راواخیستی، بمونه یې راواخیستل، ځانونه یې پټاو کړل، کورونه یې وران کړل. یو 40 کاله بعد یې سر خلاص وایي، موږ ګرد خپل کورونه برباد کړل، خو موږ خپل ورونه ووژل. دا خو پیسې بل ځای لاړې، ګټې خو بل چا ته لاړې، دا خپل کور وران کړي، ما خو خپل ورور مړ کړي. مړ هم ته بیا چې دغه کار تا وکړي، اوس درته یایو دا ډرامې، دا کلیپونه ته په خپله ویناست درته راځي په دا ټي وي ډرامو کې، یو درته یایي چې ته به نو راځې لاهور ته، نو پښتون را روان دی، نو به چیرته راوړي؟ لا به نسوار اخیستې، لا به بم راخیستي. مړ هم سوې، پړ هم سوې، مړې هم ته کې، پړې هم ته کې، په خپل کلچر، په خپل ټي وي، په خپل نصاب، په خپل ادارو، په خپله میډیا باندې. او بل تا ته دا احساس درکوي لکه حکومت چې ستا خپلي، دا ستا کلچر، دا ستا وسایل، دا ستا وطن چې درلوټي، تا له احساس تا درکوي لکه ستاسې خپل حکومت دي. پاټا والا چې د آزاد خلک دي، د دوی خپلې جرګې دي، ملکان دي. زموږ یو کار نشته پکې، ملک د چا دی، خان د چا دی، سردار د چا دی. ایمینې زموږ ستا خپل ایمینې تا په خپله ټاکلی دی، ستا ایم پی تا په خپله ټاکلی دی. تاسو ته اوس ګرده نه سوی معلوم، ښکاره نه سوی. ستا په پارلیمنټ کې ستا د پارلیمنټ په یوه شپه باندې بلان نه کړل په پاس. هغه ادارې چې دوی ډېرې مقدسه ګڼلې، ستا په عدالت باندې ستا یو کیس پاته سوی، تا یو انصاف ترلاسه کوي. لیکن تا ته چې کومې ادارې مقدسه در ګڼلې ولې، چې کومې ډېرې بریالۍ در ګڼلې وې، د هغو هم تاسو ته در معلوم سوی. او بیا دا موږ په تاریخ کې دا شان وینو. دا امریکا کې بیا څنګه ولي؟ په امریکا کې له 15مې پیړۍ څخه بیا تر 19مې پیړۍ پورې د غلامۍ دور و. بیا د دوی په قانون کې، د دوی په دود، په دستور کې، په آئین کې، لا به د دوی په رواج کې، لا به د دوی پادریانو دا به څه ویل؟ ول قانون به داسې جوړ کړي وي، اخلاقیات به داسې جوړ کړي وي. غلام ته څه کول پکار دي؟ غلام ته څه نه کول پکار دي؟ غلام باید څه وکړي؟ غلام څه باید څه نه وکړي؟ او دارنګه زموږ په خپل ژوند کې موږ ګورو چې دارنګه حسابونه را سره ستا په موږ کې ټیټې طبقې، په موږ کې خوارې طبقې، په موږ کې ځپل سوي خلک، په موږ کې نور خلک، چې له هغو سره څنګه موږ چلند کوو. د دې د خلاصون لاره چې ده سړی خلاصېدی سي، قانون خلاص سوي دي له جبره، له ظلمه. یو دا دی چې په دې کې چې کوم پوهان چې دي، دانشور چې دي،
دا و پښتنو ته خپل کلچر خپل دود خپل دستور وروښي چې کم د ګټې شیان دي هغه رامخته کړي کم چې تاواني شیان دي چې ستا په مقطع کې خنډ دي او چا په درته پلي دي هغه له منځه یوسې سیاسي تنظیمونه راسي سیاسي تنظیمونه دلته زورور سي او منظمه سي او خلک له دوی سره ملګري سي له دې زموږ خلاصېدی سو زه خپل دا مجلس د هارون دوتیرای Ordinary Men Guide to an Empire یو کوچنی کتاب دی د دې په دې کوچني کول باندې زه ختموم وایي امپراتوري ته امپایر ته که موږ ماتول غواړو زموږ کړنداره باید دا وي چې یوازې ټکر نه ورسره وو مخامخ جنګ نه کو ورسره وه موږ له دوی څه د دوی اکسیجن ختم کړو د دوی اکسیجن چشتي یو دا دی چې موږ دوی ته د شرم احساس ورکو چې موږ په دوی باندې فخر نه کوو موږ په دوی شرمېږو ستاسو دلته راغلي یاست ته زموږ محافظین نه یاست زموږ باداران نه یاست موږ په دوی شرمېږو دوی تر موږ کلچر ښه نه دی دوی تر موږ سیالان نه یاست دوی تر موږ مهذبه نه یاست او پر دوی باندې دا اکسیجن بند کو او بیا پسخند په دوی چې څنګه په تا باندې پسخند وایي دغه رنګه پسخند ته په دوی باندې ووایه ادبي په نکل باندې په لطیفه باندې په شعر باندې کوم پسخند چې دی په تا وایي ته په ده باندې ووایه دغه رنګه او دا موږ د خپل آرټ له لارې د میوزیک له لارې د ادب له لارې د خپل هوډ له لارې او د خپلو خوشحالیانو له لارې ګوره دوی خو دا هم غواړي چې ته خوشحالي نه کوه ته په غم اخته سې ته په ویر اخته سې او ته خوشحالي هېرې کړې خوشحالي خو سړي ته د ژوند احساس ورکوي دی له تا ژوند هېر کړي او دا او بیا چې موږ د دوی نکلونه هېر کړو د دوی نکلونه و دوی تر پرېږدو موږ خپل نکلونه چې زموږ خپل دي د خپل وطن دي زموږ د تاریخ دي هغه را ژوندي کړو او چې د دوی دماغونه دوی چې کوم دماغونه زموږ په منځ هغه پروپاګنډه له ځانه لرې کړو هغه ختم کړو امپراتوري به ونړېږي دا نړېدونکې ده او موږ په شرط دی چې دوی په موږ خرڅوي که د دوی نظریې دي چې په موږ خرڅوي که د دوی فکرونه دي چې په موږ خرڅوي که د دوی نظریات دي که د دوی تبلیغات دي چې دوی په موږ خرڅوي له هغه هره څه بایکاټ وکړو او خپل شیان را ژوندي کړو او د خپل تاریخ ورژن زموږ چې خپل تاریخ دی د دوی لیکل سوی دروغجن تاریخ نه زموږ لیکل سوی خپل رښتین تاریخ هغه را ژوندی کړو او د دوی جنګونه موږ نه کوو پردي جنګونه نه کوو د دوی وسلې نه واخو او د دوی دا خیال چې به له دوی هیڅ کار نشي کېدی دغه خیال د ورواخ کو نو باید کېدای چې موږ د امپراتوري ونړو موږ په خپل خپلواک خلک سو زموږ خپل کلتور ژوندی سي زموږ وطن خپلواک سي موږ خپلواک سو وخت مې بیا هم ډېر وخت ما سړی زه به لنډ مجلس وکم ستاسو د اورېدلو او د صبر یو جهان مننه